بس یو وړکی وار وغورځېدلو وړوکي ماشومان راته پاتې وي بس رزق ورکوونکی خو الله دی. د لوی خالق په نعمتو زړه ته سکون ورکوه تر څو چې درد وي تر هغو زړه ته سکون ورکوه تر څو چې درد وي تر هغو زړه ته سکون ورکوه د لوی خالق په نعمتو زړه ته سکون ورکوه تر څو چې درد وي تر هغو زړه ته سکون ورکوه تر څو چې درد وي تر هغو زړه ته سکون ورکوه زه هغه نه یم چې سندرو باندې درد کموم زه هغه نه یم چې سندرو باندې درد کموم د سپین قرآن په آیاتو زړه ته سکون ورکوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نبی الرحمن تراب د القریش یتیم فاونډیشن د طرفه ډاکټر صدیق صاحب او د القریش یتیم فاونډیشن ټولو کارکونکو ته سلامونه نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. محترم ډاکټر صاحب راغلی یو د خیبر ضلع یو لرې پرتې سیمې بکرآباد ته د مور خواته چې کونډه ده یتیمان بچور په غاړه دي. تاسو لیدلی شئ د کار کسب کولو کوم سرپرست نه لري د ماسوا د مشر بابا نه چې دا هم په ملا معذوره دی. دې ژوند څنګه تېرېږي؟ بس یو وړکی وار وغورځېدلو وړوکي ماشومان راته پاتې وي بس رزق ورکوونکی خو الله دی. بس الله ورباندې رحم وکړي ټولو مسلمانانو. یو سړی دی بشر دا صاحب منظوره یې په ملا باندې دا څه کېږي؟ دا مې لیوار دی زموږ خپل خاوند مړ دی زوی مړ دی. کوم د کار کسب کولو کوم سرپرست بل نشته؟ نه نشته دی. دا د یتیمان د مسی دي؟ دا مې مسی دي. دوی د کار روزګار څه شی کوي؟ هېڅ شی نشته بس سپین لاسي تر څو چې درد وي تر هغو زړه ته رحم وکړي. بس یو شی بل شی خلق ورکړي اضافات ورکړي خیریت ورکړي بس الله پرې ورحم وکړي. همره زه الله د رحم وکړم. نو بس داسې و چې کوم چې دا پلور یې دغه راغلی و د کامر که نه و تیکې یو بوسلی چې کوم بس غریبانۍ وجه نه چې کوم بس دغه تیکې کور یې کوو او راوغورځېدو و د څلور کلاغه هم شول چې کوم نو دغه ماشومان بس یتیمان پاتې وو. زه هم داسې مزدوري نه شم کولی مخکې لږ جوړه مې کوله اوس بې خوانده یم چې کوم بیخي زه خپله دوایي خورم باید بیماري مې هم د نور هم مزدوره یم. نو بس الله په خیر وکړي چې کوم نو دغه هم بس هغه یو په سکول کې چې کوم هغه خو ته نه اخلي فیس ته نه اخلي خو لکه کتابونو پیسې 5000 روپۍ پسې راغلي وي 5000 پیسو له څخه چې کوم سکول نه نشي تللی چې کوم کتابونو پیسې ته غواړي نور هغه ته نه اخلي تنخوا بنخوا ته نه اخلي چې کوم داسې پرېوته سبق وښایي خو لکه کتابونه 15000 روپۍ پسې راغلي هغه هم سره نشته چې کوم هغه په وجه باندې بیا سکول نه پوهتی نو بس هغه 15000 روپۍ که پیدا شو بیا و سکول نه درومي که نه بس بیا پوهتی د لوی خالق په نعمتو زړه ته سکون ورکوه تر څو چې درد وي تر هغو زړه ته سکون ورکوه تر څو چې درد وي تر هغو زړه ته سکون ورکوه تل یې سیرت لولمه یاره چې ما زړه ارام کړه تل یې سیرت لولمه یاره چې ما زړه ارام کړه د عربي دوست په کیسو زړه ته سکون ورکوه. ادې دنده له خوراکي مواد راوړه. دا د روژه ماتي لپاره شربت بوتل شو داسې چیني شوه وریژې شوې او توڼه شوه. انشاءالله د القریش یتیم فاونډیشن طرفه مونږ بیا هم راځو. محترم ډاکټر صاحب صدقه قابل او منظور او ګرځوله که ولا غیبانه هم خراونه کي ولا غیب خزونه نفتوس مامن بکې په منګي وکي او بس مو ته منظور شول هر څه ولا رحم ور باندې وکي تاسو بچي ټول مسلمانانو بس هر څه مو ته منظور شول. وا دې له موږ راورسول الان که د دوی یو څو ورځو کار په دې وشي خو د دوی سره د ډېرې زیاتې همکارۍ ضرورت دی. باید د دوی ژوند حالات ډېر سخت او مشکلاتو سره مخ دی. محترم ډاکټر صاحب په کار دی چې دوی سره مستقل همکاري وشي. الله رب العزت ستاسو دا صدقې قبولې او منظورې کړي. جزاکم الله خیر.
نبی الرحمن تراب القریش یتیم فاونډیشن ضلع خیبر. تر سوچ درد وی تر هغه زتا سکون ورکوا